ظننت أن الآخرة د ژوند لار آتية كل الخلائق حاضرة وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. أن الآخرة لا بد يوما آتية د ژوند لار حاضرة كل السرائر بادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د وترو د مانځه په هکله ده، یعنې د وترو د مانځه فضیلت او د دې ارزښت، او همدارنګه په دې کې به هم موږ څه نه څه تاسو ته معلومات درکړو چې آیا وتر 1 رکعت دی، 3 رکعته دی یا 5 رکعته دی. د وترو مونځ واجب دی. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منها، رواه ابو داود. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې وتر مونځ حق دی. چا چې وتر ونه کړل هغه زموږ نه نه دی، چا چې وتر ونه کړه هغه زموږ نه نه دی. دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځلې تکرار کړه، او امام حاکم دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دی، لکه فتح القدیر په اول جلد په 301 صفحه کې د حاکم دا قول نقل کړی دی. همدارنګه د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې ابو داود په اول جلد کې په 208 صفحه کې، همدارنګه نسائی او ابن ماجه د حدیث را نقل کړی دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر حق على كل مسلم. حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د وترو مونځ په هر مسلمان باندې حق دی. نو په دې احادیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر حقن الوتر حقن الوتر حقن ویلی دی یا الوتر حقن علی کل مسلم، د دې نه وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي چې دا په هر مسلمان باندې لازم دی. همدارنګه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې مسلم په اول جلد کې په 258 صفحه کې، همدارنګه ابو داود، نسائی، ابن ماجه دا روایت کړی دی. په هغه کې فرمایي چې رسول الله ویلي اوتروا قبل ان تصبحوا. رسول الله فرمایلی دی چې د سحر مانځه نه مخکې تاسو وتر ادا کوئ. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 80 صفحه کې دا را نقل کړی، همدارنګه ابو داود په اول جلد کې په 207 صفحه کې، او نسائی په 246 صفحه کې را نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتروا یا اهل القرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای قرآن منونکو تاسو وتر ادا کوئ. نو په دې ټولو احادیثو کې د امر صیغه ده، او علما په دې باندې پوهیږي چې مطلق امر هغه د وجوب دپاره رابځي چې د دې نه وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي. او که د چا نه د وترو مونځ قضا شي، لکه څنګه چې د فرضي مانځه قضایي په تا باندې لازم ده، همدارنګه د وترو د مانځه قضایي په تا باندې هم لازم ده. حتی فقهاو دا لیکلي
که څوک صاحب ترتیب نه وي او د هغه نه د ماسخوتن وتر پاتې وي د سهار مونځ نشي کولی تر څو چې د وترو قضایي رانه وړي، لکه د حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 180 صفحه کې، ابو داود په اول جلد کې په 219 صفحه کې، همدارنګه ابن ماجه را نقل کړی، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نام عن وتره او نسیه فلیصلی اذا ذکر و اذا استیقظ. رسول الله فرمایلی دی چې څوک د وتر مانځنه اوده شه او یا وتر مونځ ترې هیر شو او بیا خوب نه بیدار شي نو خامخا دې د هغه وترو مانځه قضایي راوړي. اوس په دې باندې پوه شو چې وتر څو رکاته دي. نو وتر 3 رکاته دي او په یو سلام سره. 3 رکاته به کوي او په آخر کې به سلام ګرځئ. د حضرت ابی بن کعب مرفوع حدیث دی چې نسایی په اول جلد کې په 248 صفحه کې را نقل کړی چې د دې سندم حسن دی. هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. حضرت ابی بن کعب فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر کول. په اول رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلی ویل او په 2یم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل او په 3یم رکعت کې به محمد رسول الله قل هو الله احد ویلو او صرف په آخري رکعت کې به محمد رسول الله سلام ګرځوه. نو د دې حدیث نه دا ثابتیږي چې وتر 3 رکعته دي او په یو سلام سره. همدارنګه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی چې بخاري په اول جلد کې په 154 صفحه کې، همدارنګه مسلم په اول جلد کې په 254 صفحه کې را نقل کړی. هغه فرمایي یصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. عایشې صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د تهجد مونځ 4 رکعته کوه. او عایشې صدیقه فرمایي چې د هغه د ښایست او د اوږدوالي به څه وایي، د هغه پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مونځ څومره ښایسته کوه او څومره به یې اوږد کوه. بیا به رسول الله 4 رکعته مونځ کوه، د هغه د ښایست او اوږدوالي پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مونځ څه کوه. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته کول. د دې حدیث ښکاره مفهوم دا دی چې دا 3 رکعته د وترو دا 3 رکعته د وترو ول او په یو سلام سره وه، لکه چې امام نسایی په دې حدیث باندې دا عنوان قایم کړی دی باب کیف الوتر بالثلاث. په دې عنوان باندې امام نسایی په اول جلد کې په 248 صفحه کې مستقل عنوان قایم کړی دی چې باب کیف الوتر بالثلاث. او د دې نه پسې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا مرفوع حدیث هم راوړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر. رسول الله به د وترو په 2 رکعتو سلام نه ګرځولو، په 2 رکعتو کې به سلام نه ګرځو، بلکې 3 رکعته به چې محمد رسول الله کله پوره کړل هلته به رسول الله سلام ګرځوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها بل مرفوع حدیث دی چې دا 3یم مرفوع حدیث دی چې امام محمد صاحب په خپل مسند کې هغه را نقل کړی په 6 جلد کې په 156 صفحه کې ثم اوتر بثلاث لا یفصل بینهن. بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته وتر وکړل، په دې کې به په سلام سره جدایي نه کوله، یعنی په 2یم رکعت کې به رسول الله سلام نه ګرځوه بلکې سلام به په 3یم رکعت کې ګرځوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها 4م مرفوع حدیث دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرهن. رسول الله به 3 رکعته وتر وکړه، صرف د هغې په آخر کې به رسول الله سلام ګرځوه، بل ځای به نه ګرځوه. نو د دې احادیثو نه ثابتیږي چې وتر 3 رکعته او ټول په یو سلام سره.
همدارنګه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مرفوع حدیث دی چې مسلم په اول جلد کې په 261 صفحه کې رانقل کړی دی. ثم اوتر بثلاث، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته وتر وکړل. همدارنګه د حضرت ابن عباس دویم مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 249 صفحه کې رانقل کړی. فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر وکړل. په اول کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت لستو سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تر آخره پورې. او په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا ایها الکافرون لسته. او په دریم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد لستله. همدارنګه د حضرت عبدالرحمن بن ابزا مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 251 صفحه کې، همدارنګه تحاوی په اول جلد کې په 102 صفحه کې رانقل کړی دی. هغه فرمایي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د وترو مونځ وکړه، نو نبی علیه الصلاة وسلام د وترو په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ولست، او په دویم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا ایها الکافرون ولست، او په دریم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل هو الله احد ولستلو. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 1 صفحه کې باب ما جاء فی الوتر بالثلاث په دې کې رانقل کړی. همدارنګه امام احمد صاحب په خپل مسند کې په اول جلد په 89 صفحه کې رانقل کړی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بالثلاث. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر کول. د حضرت ابوبکر صدیق لمسی قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی الله تعالی عنهم هغوی فرمایي رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بالثلاث. بخاری اول جلد 119 صفحه. رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بالثلاث. چې کله مونږ بالغه شو او په هوش کې راغلو نو مونږ خلق لیدل چې وتر به هغو 3 رکعته کول. نو د ټولو احادیثو نه دا ثابتي چې وتر 3 رکعته دي. او مسنونه طریقه دا ده چې د وترو په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ولستل شي، او په دویم رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او په دریم رکعت کې د دعای قنوت نه مخکې قل هو الله احد. اوس به راشو دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه شاګرد حسن بصري رحمه الله فرمایلی دي لکه چې مصنف ابن شیبه په 2 جلد کې په 294 صفحه کې دا رانقل کړی. اجمع المسلمون على ان الوتر 3 لا يسلم الا في آخرهن. حسن بصري رحمه الله فرمایلی دي چې د اهل اسلام په دې اجماع ده چې وتر مونځ 3 رکعته دي او صرف د دې په آخر رکعت کې سلام دی. وتر مونځ 3 رکعته دی او د دې په آخر کې سلام دی. او د وتر لغوي معنا د طاق. د تهجد مونځ د اصطلاحي وتر شاملولو سره طاق جوړیږي. د دې وجې نه بعضې احادیثو کې په صلات اللیل او تهجد مونځ دپاره د وتر لفظ ویل شوی دی. د وتر لغوي معنا د طاق. د تهجد مونځ د اصلاحي وترو سره هغه طاق جوړیږي. د دې وجې نه بعضې احادیثو کې په صلات اللیل او تهجد مونځ دپاره د وتر لفظ ویل شوی، ځکه رسول الله به 8 رکاته وکړل نو 3 به چې وتر وکړه طاق به شول، یا به رسول الله 10 رکاته وکړه 3 به چې دا ورسره وکړه طاق به شول.
یا به شپږ وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد، درې به یې درې سره وتر وکړه چې طاق به شول. لکه حضرت عبدالله ابن ابي قیس رحمه الله فرمایلی سألت عائشة رضی الله عنها بكم كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر قالت ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3. رواه ابو داود اول جلد 200 صفحه. عبدالله ابن ابي قیس فرمایی چې ما د حضرت عایشې رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې رسول الله څو رکاته وتر کول؟ نو عایشې وفرمیل 4 او 3 4 او 3 رکاته، 6 او 3 رکاته، 8 او 3 رکاته، 10 او 3 رکاته. د دې نه دا واضحه شوه چې اصطلاحي وتر خو همیشه د پاره 3 رکاته ول. دې سره د تهجد مونځ کم او زیات رسول الله کول. 4 به یم کول، 6 به یم کول، 8 به یم کول، 10 به یم کول. او دې نه دا هم واضحه شوه چې د وترو اطلاق یعنی مطلقا د تهجد په مونځ باندې هم کیږي. او چې کله 2 رکاتو سره تاسې 1 رکات یو ځای کړئ هغه نه هم وتر جوړیږي. د دې وجې نه په بعضې روایاتو کې په 1 رکات باندې هم د وترو اطلاق شوی دی. د دې مطلب دا دی چې 1 رکات د کومو 2 رکاتو سره یو ځای شي هغه به ورسره وتر جوړ شي، دا نه چې وتر 1 رکات دی. لکه چې امام بخاري رحمه الله په اول جلد کې په 115 صفحه کې ابواب الوتر او مسلم په اول جلد کې په 250 صفحه کې د حضرت عبدالله بن عمر مرفوع حدیث را نقل کړی دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رسول الله فرمایلی دی چې د شپې مونځ 2 دی. پس د تاسو نه چې څوک د سبا ختلو ویره لري چې سبا به شي راباندې نو 1 رکعت دې وکړي. دغه 1 رکعت به هغه شوي مونځ وتر جوړ کړي، ځکه چې هغه شوی مونځ به هغه وتر جوړ کړي چې 2 دی، یو ورسره بل وکړي نو 3 به شي، هغه به وتر جوړ کړي، طاق به شي. حاصل دا شو چې صلات اللیل باندې یعنی د شپې د مانځه باندې چې د وترو اطلاق شوی دی هغه یا د لغوي معنا په اعتبار سره دی یا مجازن دی. اصطلاحي وتر مونځ د هغه 3 رکاته په 1 سلام سره دی. څنګه چې د ډیرو صحیح احادیثو مرفوعونه دا ثابت شوی لکه چې ما تاسو ته ولوستل. په ځانګړې توګه حضرت حسن بصري تابعي خو په دې باندې د خپلې زمانې د اهل اسلام اجماع نقل کړې ده چې ما تاسو ته ولوستو چې اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن. نو په 3 رکاته وترو باندې هغه احادیث چې دلالت کوي هغه د 10 نه زیات دي. تاسو کتلی شئ چې شرح د امام مالک اول جلد 315 صفحه مکمل تاسو مطالعه کړئ، تاسو ته به پوره معلومات وشي. دویمه مسله، مهمه مسله چې په وترو کې خو د قنوت دعا لوستل کیږي. آیا دا د قنوت دعا به د رکوع نه مخکې وي او که د رکوع نه به وروسته وي؟ نو صحیح خبره دا ده چې دعای قنوت چې په وترو کې لوستل کیږي هغه د رکوع نه مخکې ده، چې دعای قنوت ختمه شوه بیا به رکوع ته ځي. لکه د حضرت عبی بن کعب مرفوع حدیث ده چې نسایی په اول جلد کې په 248 صفحه کې را نقل کړی، همدارنګه ابن ماجه. هغه فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوتر و یقنط قبل الرکوع. رسول الله به وتر کول او د رکوع نه مخکې به یې دعای قنوت ویله. همدارنګه حضرت علقمه رحمه الله فرمایلی ان ابن مسعود رضی الله عنه و اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. ابن مسعود او نور صحابه و کرامو به په وترو کې د رکوع نه مخکې دعای قنوت لوستله. همدارنګه حضرت اسود التابعي رحمه الله د حضرت عبدالله ابن مسعود عمل په دې الفاظو سره بیانوي لکه چې امام البخاري په خپل کتاب کې دا را نقل کړي دي انه کان یقرأ فی آخر رکعت من الوتر قل هو الله احد ثم یرفع یدیه فیقنط قبل الرکعه. حضرت عبدالله ابن مسعود به د وترو په آخري رکعت کې قل هو الله احد لوستو، بیا به خپل دواړه لاسونه اوچت کړل او د رکوع نه به مخکې هغه دعای قنوت لوستله.
ډېر داسې مرفوع احادیث دي چې د هغو نه دا ثابتیږي چې د دعای قنوت د رکوع نه مخکې لوستل کیږي. البته په بعضې احادیثو کې د رکوع نه پس د دعای قنوت ذکر راغلی دی چې رکوع دې وشي د رکوع نه دې وروسته دعای قنوت ولوستل شي، نو د هغې نه مراد قنوت نازله دی چې هغه د څه ضروري حادثې یا مصیبت په وخت کې د رکوع نه پس ویلی شي، لکه چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه دې مرفوع حدیث نه هغه ثابت دی. لکه چې بخاري په اول جلد کې په 116 صفحه کې باب القنوت قبل الرکوع و بعده، همدارنګه مسلم په اول جلد کې په 219 صفحه کې رانقل کړی دی. فرمایی سألت انس، حضرت عاصم فرمایی سألت انس بن مالک عن القنوت في الصلاة كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، إنه كان بعث أناسا يقال لهم القراء 70 رجلا فأصيبوا فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. حضرت عاصم فرمایی چې ما د حضرت انس رضی الله عنه نه په مانځه کې د دعای قنوت په باره کې پوښتنه وکړه چې آیا دا دعای قنوت د رکوع نه مخکې ده یا د قنوت د رکوع نه وروسته؟ نو حضرت انس رضی الله عنه وفرمیل چې د رکوع نه مخکې. نبی علیه السلام وسلام د رکوع نه پس صرف یوه میاشت دعای قنوت ویل، یعنی هغه قاریان او عالمان چې د تبلیغ لپاره استولی ول او هغو خلکو دا قاریان او علما شهید کړل، نو رسول الله د یو میاشت لپاره د رکوع نه وروسته قنوت نازله لوستله او په هغو خلکو ته بددعایي کوله. د ټولو احادیثو نه دا ثابتیږي چې دعای قنوت د رکوع نه مخکې ده، د رکوع نه وروسته نه ده، او په کومو احادیثو کې چې راغلي هغه قنوت نازله ده چې د مصیبت په وخت کې لوستل کیږي. او د دعای قنوت الفاظ دادي: اللهم انا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ای الله موږ ستانه مدد غواړو او په تا باندې ایمان راوړو او په تا توکل کوو او ستا تعریفونه کوو او ستا شکر ادا کوو، ستا ناشکري نه کوو او جدا کیږو موږ او پرېږدو موږ هغه خلک چې ستا نافرماني کوي، یعنی هغو سره تعلق نه ساتو. ای الله موږ صرف ستا عبادت کوو او تا لره مونځ کوو، ستا لپاره سجده کوو او تا طرف ته منډې وهو او خدمت کوو او ستا د رحمت امید لرو او ستا د عذاب نه یریږو، په تحقیق ستا عذاب کافرانو پورې پیوست دی. دا دعای قنوت معمولی لفظي اختلاف سره د حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب د ډیرو آثارو سره په تفصیل سره روایت شوې ده چې د هغې د ټولو مجموعې نه دا دعا ثابت کیږي چې ما تاسو ته ولوستله. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، پاک الله مو مرشه. كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية، آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية. فاعمل لنفسك إنه يوم الخلود لراضية، في زين عدن شاهد 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 يجلو الحياة الفانية. يوما آتية كل الخلائق حاضرة
كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية والناس فوق صراطهم مصبوبة أو نادية فيها عداة أظلموا فيها جنود الطاغية فيها نفوس أظلمت فيه القلوب مای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر کول. په اول رکعت کې به سبح اسم ربک الاعلی ویل او په دویم رکعت کې به قل یا ایها الکافرون ویل او په دریم رکعت کې به محمد رسول الله قل هو الله احد ویلو او صرف په آخري رکعت کې به محمد رسول الله سلام ګرځوه. نو د دې حدیث نه دا ثابتیږي چې وتر 3 رکعته دي او په یو سلام سره. همدارنګه د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی چې بخاري په اول جلد کې په 154 صفحه کې، همدارنګه مسلم په اول جلد کې په 254 صفحه کې رانقل کړی. هغه فرمایي یصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. عایشې صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د تهجد مونځ 4 رکعته کوه. او عایشې صدیقه فرمایي چې د هغه د ښایست او د اوږدوالي به څه وایي، د هغه پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مونځ څومره ښایسته کوه او څومره به یې اوږد کوه. بیا به رسول الله 4 رکعته مونځ کوه، د هغه د ښایست او اوږدوالي پوښتنه مه کوه چې رسول الله به دا مونځ څه کوه. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته کول. د دې حدیث ښکاره مفهوم دا دی چې دا 3 رکعته د وترو دا 3 رکعته د وترو ول او په یو سلام سره وه، لکه چې امام نسایي په دې حدیث باندې دا عنوان قایم کړی دی، باب کیف الوتر بالثلاث. په دې عنوان باندې امام نسایي په اول جلد کې په 248 صفحه کې مستقل عنوان قایم کړی دی چې باب کیف الوتر بالثلاث. او د دې نه پسې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا مرفوع حدیث هم راوړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا یسلم فی رکعتی الوتر، رسول الله به د وترو په 2 رکعتو سلام نه ګرځولو، په 2 رکعتو کې به سلام نه ګرځو، بلکې 3 رکعته به چې محمد رسول الله کله پوره کړل هلته به رسول الله سلام ګرځوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها بل مرفوع حدیث دی چې دا 3م مرفوع حدیث دی چې امام محمد صاحب په خپل مسند کې هغه رانقل کړی په 6 جلد کې په 156 صفحه کې ثم اوتر بثلاث لا یفصل بینهن. بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته وتر وکړل، په دې کې به په سلام سره جدایي نه کوله، یعنی په 2م رکعت کې به رسول الله سلام نه ګرځوه بلکې سلام به په 3م رکعت کې ګرځوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها 4م مرفوع حدیث دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرهن. رسول الله آمنت أن الآخرة د ژوند لار آتية كل الخلائق حاضرة وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. أن الآخرة لا بد يوما آتية د ژوند لار حاضرة كل السرائر بادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د وترو د مانځه په هکله ده، یعنې د وترو د مانځه فضیلت او د دې ارزښت، او همدارنګه په دې کې به هم موږ څه نه څه تاسو ته معلومات درکړو چې آیا وتر 1 رکعت دی، 3 رکعته دی یا 5 رکعته دی. د وترو مونځ واجب دی. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منها، رواه ابو داود. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې وتر مونځ حق دی. چا چې وتر ونه کړل هغه زموږ نه نه دی، چا چې وتر ونه کړه هغه زموږ نه نه دی. دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځلې تکرار کړه، او امام حاکم دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دی، لکه فتح القدیر په اول جلد په 301 صفحه کې د حاکم دا قول را نقل کړی دی. همدارنګه د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې ابو داود په اول جلد کې په 208 صفحه کې، همدارنګه نسائی او ابن ماجه د حدیث را نقل کړی دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د وترو مونځ په هر مسلمان باندې حق دی. نو په دې احادیثو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الوتر حقن الثلاث، چې کله مونږ بالغه شو او په هوش کې راغلو نو مونږ خلق لیدل چې وتر به هغو 3 رکعته کول. نو د ټولو احادیثو نه دا ثابتي چې وتر 3 رکعته دي. او مسنونه طریقه دا ده چې د وترو په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ولستل شي، او په 2یم رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او په 3یم رکعت کې د دعای قنوت نه مخکې قل هو الله احد. اوس به راشو دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري. إن الآخرة لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة، لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه شاګرد حسن بصري رحمه الله فرمایلی دی، لکه چې مصنف ابن شیبه په 2یم جلد کې په 294 صفحه کې دا را نقل کړی: اجمع المسلمون على ان الوتر 3 لا يسلم الا في آخرهن. حسن بصري رحمه الله فرمایلی دی چې د اهل اسلام په دې اجماع ده چې وتر مونځ 3 رکعته دی او صرف د دې په آخر رکعت کې سلام دی. وتر مونځ 3 رکعته دی او د دې په آخر کې سلام دی. او د وتر لغوي معنا د طاق. د تهجد مونځ د اصطلاحي وتر شاملولو سره طاق جوړیږي. د دې وجې نه بعضې احادیثو کې په صلات اللیل او تهجد مونځ دپاره د وتر لفظ ویل شوی دی. د وترو لغوي معنا د طاق. د تهجد مونځ د اصلاحي وترو سره هغه طاق جوړیږي. د دې وجې نه بعضې احادیثو کې په صلات اللیل او تهجد مونځ دپاره د وتر لفظ ویل شوی، ځکه رسول الله به 8 رکاته وکړل نو 3 به چې وتر وکړه طاق به شول، یا به رسول الله 10 رکاته وکړه 3 به چې دا ورسره وکړه طاق به شول، یا به 4 وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد 3 به 3 سره وتر وکړه چې طاق به شول. لکه حضرت عبدالله ابن ابي قیس رحمه الله فرمایلی: سألت عائشة رضی الله عنها بكم كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر؟ قالت ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3.
رواه ابو داود اول جلد 200 صفحه. عبدالله ابن ابي قیس فرمایی چې ما د حضرت عایشې رضی الله عنها نه پوښتنه وکړه چې رسول الله څو رکعته وتر کول؟ نو عایشې وفرمیل 4 او 3 رکعته، 6 او 3 رکعته، 8 او 3 رکعته، 10 او 3 رکعته. د دې نه دا واضحه شوه په 3 رکعته وتر وکړه، صرف د هغې په آخر کې به رسول الله سلام ګرځوه، بل ځای به نه ګرځوه. نو د دې احادیثو نه ثابتیږي چې وتر 3 رکعته او ټول په یو سلام سره. همدارنګه د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مرفوع حدیث دی چې مسلم په اول جلد کې په 261 صفحه کې رانقل کړی دی. ثم اوتر بثلاث، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 رکعته وتر وکړل. همدارنګه د حضرت ابن عباس دویم مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 249 صفحه کې رانقل کړی. فرمایی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث یقرأ فی الاولى بسبح اسم ربک الاعلی وفي الثانیة بقل یا ایها الکافرون وفي الثالثة بقل هو الله احد. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر وکړل. په اول کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت لستو سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تر آخره پورې. او په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا ایها الکافرون لسته. او په دریم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صورت اخلاص یعنی قل هو الله احد لستله. همدارنګه د حضرت عبدالرحمن بن ابزا مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 251 صفحه کې، همدارنګه تحاوی په اول جلد کې په 102 صفحه کې رانقل کړی دی. هغه فرمایی انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه فرمایی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د وترو مونځ وکړه، نو نبی علیه الصلاة وسلام د وترو په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ولست، او په دویم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل یا ایها الکافرون ولست، او په دریم رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قل هو الله احد ولستلو. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 1 صفحه کې باب ما جاء فی الوتر بالثلاث په دې کې رانقل کړی. همدارنګه امام احمد صاحب په خپل مسند کې په اول جلد په 9 صفحه کې رانقل کړی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بالثلاث. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به 3 رکعته وتر کول. د حضرت ابوبکر صدیق لمسی قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی الله تعالی عنهم هغوی فرمایی رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بالثلاث. بخاری اول جلد 119 صفحه. رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بالوتر حق، الوتر حق ویلی دی یا الوتر حق علی کل مسلم. د دین وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي چې دا په هر مسلمان باندې لازم دی. همدارنګه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې مسلم په اول جلد کې په 258 صفحه کې، همدارنګه ابو داود، نسائی، ابن ماجه دا روایت کړی دی. په هغه کې فرمایي چې رسول الله ویلي اوتروا قبل ان تصبحوا. رسول الله فرمایلی دی چې د سحر مانځه نه مخکې تاسو وتر ادا کوئ. همدارنګه د حضرت علی کرم الله وجهه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 80 صفحه کې دا رانقل کړی. همدارنګه ابو داود په اول جلد کې په 200 صفحه کې او نسائی په 246 صفحه کې رانقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوتروا یا اهل القرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ای قرآن منونکو تاسو وتر ادا کوئ. نو په دې ټولو احادیثو کې د امر صیغه ده او علما په دې باندې پوهیږي چې مطلق امر هغه د وجوب دپاره رابځي چې د دې نه وجوب د وترو د مانځه ثابتیږي. او که د چا نه د وترو مونځ قضا شي لکه څنګه چې د فرضي مانځه قضایي په تا باندې لازم ده، همدارنګه د وترو د مانځه قضایي په تا باندې هم لازم ده. حتی فقهاو دا لیکلي
که څوک صاحب ترتیب نه وي او د هغه نه د ماسخوتن وتر پاتې وي د سهار مونځ نشي کولی تر څو چې د وترو قضایي رانوړي، لکه د حضرت ابو سعید خدري رضی الله عنه مرفوع حدیث دی چې ترمذي په اول جلد کې په 1 صفحه کې، ابو داود په اول جلد کې په 210 صفحه کې، همدارنګه ابن ماجه را نقل کړی، فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من نام عن وتره او نسیه فلیصلي اذا ذکر و اذا استیقظ. رسول الله فرمایلی دی چې څوک د وتر مانځنه اوده شه او یا وتر مونځ ترې هیر شو او بیا خوب نه بیدار شي نو خامخا دې د هغه وترو مانځه قضایي راوړي. اوس په دې باندې پوه شو چې وتر څو رکاته دي. نو وتر 3 رکاته دي او په یو سلام سره. 3 رکاته به کوي او په آخر کې به سلام ګرځئ. د حضرت ابی بن کعب مرفوع حدیث دی چې نسائی په اول جلد کې په 248 صفحه کې را نقل کړی چې د دې سندم حسن دی. هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یطر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلم إلا في آخرهن. حضرت ابی بن کعب